ستا فکرونه بدمشي زبلاړ شم دا دنیا با بیا هغه شي زبلاړ شم زریا زو سپین کفن پتور لحد کی دارمان بادی پورشی زبلاړ شم
وخت زمونږ هیله خیره ټولنه دی د شرق رادیو تلویزیون نه چې موږ یو ټولنه پر مخ وړو چې موږ کورنیو سره اول راځو لکه هغه زمونږ بیړنۍ مرستې چې په هغه بیړنۍ مرستو کې هغه د خوراکي توکي هر څه چې یو کورنۍ ته ضرورت وي تقریبا د یو میاشت لپاره هغه مرستې راوړو یو کورنۍ ته سپارو د دې تر څنګ موږ د هغې نه یو کلیپ اخلو کلیپ په شکل موږ داسې اخلو د هغې د ژوند په اړه موږ ورسره خبرې کوو تر څو پورې پوه شو نور هغه کلیپ موږ واخلو د تلویزیون د لارې نشر شي خلک یې وویني او د هغې نه وروسته دغه کورنیو سره نورې مرستې هم ترسره شي یوازې دا نه د دې په څېر تقریبا کم سے کم موږ سره په زرهاو نور کورنۍ هم راغېستلي نو موږ هغه بیا د هغې نه وروسته چې خپرونه نشرېږي زموږ هغه شتمن هېوادوال که په داخل کې اوسېږي که په خارج کې اوسېږي نور ځینې ټولنې دي موږ سره دا مرسته زموږ یو ورور چې فعلا په لندن کې شپې ورځې تېروي د مسافرۍ شپې ورځې تېروي زموږ افغان دی کورنۍ سره یې مرسته څه کړی دی چې څه نغدي مرسته همدارنګه څه خوراکي توکي راوړي نو موږ راوړو دغه کورنۍ ته خپله خیره ټولنې هغه دستاوردونه دي چې موږ یې پر مخ وړو موږ یې کارمندان یاستو راځو کور په کور ګرځو هغه بېوزله کورنۍ چې کومې دي هغې سره دغه مرسته کوي دا خپرونه د شرق رادیو تلویزیون نه نشرېږي زموږ د ټلیفون شمېرې تاسو ته ښودل کېږي او تلویزیون باندې زموږ د ټلیفون شمېرې راځي ټلیفون شمېرو نه وروستو خلک یې اخلي موږ ته زنګ وهي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې موږ یو ځل بیا کابل کیمپ ته راغلي وو دغه کابل کیمپ کې موږ تېره خپرونه چمتو کړې وه چې زموږ یو خوراکی یو مورکۍ همداسې ګلالي ماشومان په یو خیمه کې شپې او ورځې تېروله قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دې نه مخکې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال راغی او دغه کورنۍ سره خپلې مرستې ترسره کړې نن زموږ یو ورور چې د افغان کمیونټي نارت ایمټین لندن څخه دغه کورنۍ سره د 16,000 افغانیو نغدي مرسته کړې وه چې دغه کورنۍ ته موږ د 15,000 افغانیو هغه خوراکي توکي واخیسته چې نن سبا زموږ هر کورنۍ کې دغه خوراکي توکو ته ډېر سخت اړتیا لیدل کېږي دغه کورنۍ ته مو د 15,000 افغانیو هغه خوراکي توکي واخیستې بقایا د دغه ورور امانت به هم دغه کورنۍ ته هغه نغدي امانت به هم دغه کورنۍ ته سپارو دغه کورنۍ سره به هم یو دوه درې خبرې کوو موږ سره پاتې شي السلام علیکم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دغه ورور دغه کورنۍ سره د نغدي پیسو مرسته کړې وه چې موږ ورته د هغه نغدي پیسو څخه مو دغه کورنۍ ته هغه د خوراکي توکي واخیستلې راځئ چې دغه اورجانې نه دغه مورجانې نه هغه واړه ګلالي ماشومانو نه چې تېره خپرونه کې زموږ یو کوچنی ګلالی ماشوم ډېر مریض و طبع یې هم وه سینه یې هم خراب وه چې پخوا د دې ژوند څنګه وه اوس چې هیله خیره ټولنه راغی دلته او د هیله خیره ټولنې په همکارۍ سره دغه کورنۍ سره زموږ ګڼ شمېر هېوادوالو مرسته ترسره کړه چې اوس د دوی ژوند څنګه تېرېږي مورجانې تاسو ته بیا هم سلامونه او نیکې هیلې اوس که ته راته دا ووایې چې تېره خپرونه کې خو تاسې ډېر په ژړا وې همداسې ستاسو انګور هم هغه لمسی د هم مریض و د زوی د هم څه داسې نه وه چې دی اغوستی وی اوس که ته راته ووایې چې دغه زموږ ګڼ شمېر هېوادوالو ته یې سره مرسته ترسره کړه اوس ژوند مو څنګه شکر دی د جانه اوس ډېر حالات نه ښه یو دغه د الله د برکت او ستاسو د برکت تاسو دا پروګرام زموږ وکړو موږ سره ډېر خلکو مرسته وکړله او په هغه مرستو باندې دا ویم زه بیمار یم د ګردو بیمار یم د زړه تکلیف مې دی دغه د ویم پې ځان لرلو کور کې پې څه ماته ګوډه روانېږي شکر الحمدلله الله رحم دی ډېره زیاته مهرباني دغه ورونو زموږ چې موږ سره مرسته کوي والله یې دوله توفیق ورکړي چې ما سره مرسته وکړي زه ډېره بېوسه او بېدسه یم دغه انګور مې دغه بچي مې دي پخپله یم تکلیف هم لرم او د کور ځای هم نه لرو مطلب د خوراک څه هم نه خو بیا هم ستاسو ډېره زیاته مهرباني چې تاسو موږ سره دومره مرسته وکړله او موږ سره څه راوړل او زموږ کور کې هم څه پیدا کړه د الله د نامې دپاره خوشحاله اوسئ مورجانې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زموږ یو ورور چې د 16,000 افغانیو مرسته دغه کورنۍ سره ترسره کړې وو چې د افغان کمیونټي نارت ایمټین لندن څخه دغه کورنۍ سره مرسته ترسره شوې وو چې د 15,000 افغانیو موږ دغه کورنۍ ته هغه د خوراکي توکو شیان واخیسته تر څو دغه کورنۍ ورته ډېر سخت اړتیا لري
او دغه کورنۍ په هر کور کې یوازې صرف دا کور نه په هر کور کې هغه خوراکي شیانو ته موږ او تاسې اړتیا لرو چې روزمره زموږ او ستاسې د ژوند لپاره ضرورت وي. همدارنګه د دغه ورور چې د لندن څخه دغه کورنۍ سره مرسته ترسره کړې وو چې 21,000 افغانۍ د دغه ورور 21,000 افغانۍ دا دي چې د 15,000 افغانۍ موږ دغه کورنۍ ته هغه خوراکي توکي واخیستلې. دغه 21,000 افغانۍ هم دغه مورجانې ته سپارو تر څو د خپل دغه ورکوټین مسۍ ته ښه جامې وکړي، هغه زوی ته هم یو ښه پوشاک واخلي، همدارنګه یو ښه ډاکټر ته یې بوځي، خپله هم د ژوند هغه ضرورتونه چې د دوی دي کیدای شي په دغه پیسو باندې د دوی هغه درد ته دوا پیدا شي په همدغه 21,000 افغانیو باندې. بیا به هم د هغه ورونو نه مننه کوم او د هغه ورونو نه غوښتنه لرم چې دغه کورنۍ سره نور هم مرستې ترسره شي. مورجانې دغه ورور چې د لندن څخه تاسې سره دغه د 14,000 افغانیو مرسته ترسره کړې وه، دغه هم تاسې ته 21,000 افغانۍ دا دي او د 15,000 افغانیو موږ تاسې ته هغه خوراکي توکي واخیستې. دا تاسې ته درکوو وشماره مورجانې، تاسې وشمارئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو 21,000 افغانۍ مو دغه مورکۍ ته وسپارلې. هغه 15,000 افغانیو کې موږ دغه کورنۍ ته 2 من آلوګان راوړي، 1 من پیاز، 1 من دال، 1 بوجۍ اوړه، 1 کیلو چای، 2 کیلو شیرني، 1 پاکټ خمیر مایه، 1 من لوبیا، 2 من بوره، 1 من سوجي اوړه، 1 کیلو د اوړو سوډا، 1 کارتن هګۍ، 1 ګرز مالګه، 1 کیلو ماش، 2 قطۍ واسلین، 1 درجن ګلاس دی د چای خوري، 1 کارتن بوستان صابون د کالو مینځلو، 1 کارتن شیدې، 1 کارتن بسکوټ، 2 سیر وریجې، 1 ګرز کاغذ تشناب، 2 کمپله، 1 بوشکه غوړي 20 لیتره، مایع ظرفشویي 4 دانې، 2 شیمپو د سر مینځلو، 1 ګرز د اور قطۍ، 1 درجن د ځان مینځلو صابون. دا هغه شیانو قدرمنو لیدونکو چې دغه ورور په همکارۍ سره د هغه 14,000 روپو نه موږ د 15,000 روپو هغه د کور د مصارف لپاره دغه خورجانې ته دغه مورجانې ته دغه واړه ماشومانو ته هغه خوراکي توکي راوړي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تېره خپرونه کې تاسې ولیده چې دغه ګلالی ماشوم مریض و، تبه یې هم وه، سینه یې هم خراب و. نن شکر الحمدلله ستاسې د دوستانو په همکارۍ سره د هغه زړهسواندو هیوادوالو په مرستو سره دغه ګلالی ماشوم تاسې ګورئ چې اوس خاندي، خوشحال دی. څنګه یې ته خبرې وکړه را سره، خبرې کولی شي؟ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته په تېره خپرونه کې یادونه وکړه چې زموږ یو ملاله خوراکۍ هم چې خپل خاوند یې د پردیو په دشمنۍ کې د لاسه ورکړه. دشمني د بل چا وه قدرمنو لیدونکو، او دغه خوراکۍ خپل خاوند یې د لاسه ورکړه. راځئ چې د دغې خوراکۍ سره هم 2-3 خبرې وکړو چې دا اوس څه ویل غواړي او هغه ورونو نه هغه دوستانو نه
هغه شتمنو هیوادوالو نه چې دا کورنۍ لپاره نور څه هم وکړي. قدرمنو لیدونکو دغه خوراکۍ هم دلته ناسته ده. راځئ چې د دغې خوراکۍ نه هم 2-3 پوښتنې وکړو او 2-3 خبرې د دې نه واورو چې د پخوا په پرتله اوس د دوی ژوند څنګه دی. اوس خو شکر الحمدلله غزوی هم روغ شوی دی. دې څه ویل غواړي؟ ته هم خورجانې که څه ووایې؟ د خلکو سره ښه وکړي چې موږ سره یې مرسته وکړله. اوله پیره مې دا زوی ډېر سخت ناروغ او اوس لږ ښه شوی دی. خدای دې نورو خلکو له مسه ورکړي چې موږ سره مرسته وکړي، موږ سره کومک وکړي. موږ ډېر غریبانان یو. قدرمنو لیدونکو دغه ګلالی ماشوم هم ما تاسو ته در پېژندلی و چې دغه کورنۍ په خیمه کې ژوند کوه او په دې یخنۍ کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ وم. هغه ماښامۍ ما ته هم اوس یادېږي چې موږ دغه کورنۍ سره خپرونه چمتو کړې وه. په موبایلونه مو د دغه کورنۍ هغه خپرونه چمتو کړې وه او تاسو ته مو وړاندې کړم. د دغې کورنۍ هغه دردونه، هغه د دې د زړه هغه پرهرونه تاسو ته موږ وښودل. راځئ چې دغه ورور سره هم یو څو خبرې وکړو. ښه اوس څنګه یې؟ اوس خو مننه د کاکاګانو نه کوم چې موږ سره مرسته وکړه. خپلو خپلوانو را سره مرسته ونه کړه، دې کاکاګانو وکړه. بله ورځ راغلي موږ له پیغورونه راکول چې تاسو د هغې پروګرامونه ورته ولیکئ. تا به ورته ویلی وې بچی چې موږ خو د هیله خیره ټولنې لخوا هغه زمونږ زړهسوان هیوادوال راغی، هغه د هیله خیره ټولنې هغه کارمندان راغی، موږ سره مرستې وکړې. دغه مرستې خیر دی، موږ به تاسې سره نه وو کړی. تاسې به خپلو خپلوانو ته به ویلي وو چې راشي او موږ سره مرستې وکړي. تاسې ورته دا ونه ویلو؟ موږ اوله دا وویل موږ سره پخپله د څه شي واشنه تاسو ته به څوک که بل ځل هم دې د هغې کې پروګرام وکړو بیا به هم خیر نه وي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زموږ ځینې داسې خپلوان شته دی چې خپله خو یو کورنۍ سره مرسته نشي کولی، خپلو خپلوانو سره مرسته نشي کولی، خو بل څوک هم نه پرېږدي چې چا سره مرسته وکړي. هغه ادارې نه پرېږدي چې یو کورنۍ سره مرسته وکړي. ځینې زموږ دوستان په فیسبوک باندې موږ ته میسج یې پرېږدي چې تاسې یو کورنۍ ته ځئ غمونه راتازه کوئ، موږ ژړوئ. خو زه دا وایم که موږ دغه کورنۍ ته رهي نه شو، دا کورنۍ به په دې کابل کیمپ کې تاسو ته څوک ښیي؟ هغه کورنۍ، هغه بېوزله غریبه او فقیره کورنۍ به تاسو ته څوک معرفي کوي او څوک به در پېژني؟ تاسې خو دومره نه یاستئ چې تاسې راشئ او د یو کورنۍ پوښتنه وکړي. دغه هیله خیره ټولنه دی چې راځي او د دغسې کورنۍ تاسو ته هغه رښتینی تصویر درښیي، هغه د دوی د ژوند پړاوونه تاسو ته ښیي، تر څو تاسې وکړی شئ چې دغسې مستحقو کورنیو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. نورجانې نن دغه ورور چې د لندن څخه تاسو سره دغه د نغدي پیسو مرسته ترسره کړه، د 36,000 افغانیو چې په هغې کې موږ تاسو ته 21,000 افغانۍ وسپارلې او د 15,000 افغانیو تاسو ته خوراکي توکې راوړئ. دغه ورور ته څه ویل غواړئ؟ بس دغه ورور زما دا ویل دی چې دا د الله په خپل امان کې وساتي، دی له الله نور نعمت او برکت ورکړي، سره د نورو بچو زما د نورو خویندو ورونو چې موږ سره دغه شان مرستې وکړي. زموږ خپل موږ له پیغورونه راکوي، موږ له خنداګانې کوي، زموږ چې پروګرام واوري د هغې نه ویډیوګانې کوي، په کوڅه کې ګوري، خو لیکن نور وسه په موږ نه رسي. که دا وسه رسېده موږ به د دې پروګرام نه بند کړی وي. خو زموږ لوی الله شته دی او په سر خدای د ټولو شته دی او بیا تاسو ستې بچي ستاسو د برکته او دغه بچو د برکته نن زما په کور کې وړم پیدا شول، چیني پیدا شول، خو بدم پیدا شو. خو بیا هم زما هیله ده دغه ورونه نه که څوک بار ملکي ګدلنی موږ سره دومره مرسته وکړي چې زموږ په کوټه کې رڼا پیدا شي او زموږ چېرته خپله خیمه پیدا شي او موږ پکې کښېنو. مورجانې تا د خپلو خپلوانو ته ونه ویل چې ستاسې د لاسه خو نه کېږي چې موږ سره مرستې وکړي؟ زموږ چې دغه نور ورونه راځي او موږ سره مرستې کوي، نو تاسې ولې دوی منې کوئ او ولې موږ ته سپورې سپکې خبرې کوئ؟ هغه داسې نه وایي زوجانه چې مطلب دغه خلک دې تا سره مرسته نه کوي، دغه خلک تاله مرسته نه درکوي. هغه مطلب د افغانستان خلک دې داسې وایي چې مطلب دلته کښېنې ته ځوانه وي، خاوند به دې کړی دی، انګور به دې کړی، خو مطلب زموږ دا زړه نه غواړي، وجدان هم نه غواړي چې زه وکړم یا زما انګور وکړي. موږ خپل وخت تېرو، سیلانې بوټو له شپې کوي، موږ خپل ټیم تېرو. دغه بچي مې دي دواړه، دغه خدای غټ کړي، یو نوسی دی، یو زوی دی، دا به الله غټ کړه. هغو له به الله خپله سزا ورکړي. موږ دغلته پراته یو، په دغه خیمه کې پراته یو، د یخنۍ نه پکې لچېږو، نه پکې ښه
پنکه شته نه پکې بس نه پکې بجلي شته نه پکې مطلب د شیشې څه رڼا شته دغه ګاونډیان کله کله لیټ راله راکړي نور د الله لیل ناستو بس هغه به موږ له خدای به هغو له سزا ورکوي خو بس هغو پیړه بدېږي چې دا خلک څنګه دلته ناست دي په عزت کې او مطلب دوی څه داسې کار ونه کړي چې دوی چا مخ راړولی وي بس دا د لوی الله امتحان دی او زما د دغې خویندو د دغه ورونو دغه بچو دا ښایست دی چې مطلب موږ سره هر قسم د مرسته وکړي پاره د الله دا د الله د برکته بچي او ستاسو د برکته موږ سره دغه مرسته وشوه که تاسو نه وی راغلي او زموږ د غریبانانو غږ هم نه وی اوچت کړی زموږ د غریبانانو غږ هم تر یو ځای نه وی اورېدلی نن به موږ دلته د ولږې نه مړه وي زما خو دا اراده وه چې په دې بچو باندې تیل واړم او ویسېږم او کیسه یې ختمه کړم ځکه چې زه نور تنګه راغلی وم پخپله د ګردو بیمار یم زړه بیمار یم زړه د علاج د پیسې نه لرم د ګردو پیسې نه نو ما به دومره خرچه د کوم ځای نه کړې وې دا ټول د الله مهرباني ده ستاسو د هغه بچو زما مهرباني ده چې کوم بار ملک کې دي او دننه په هېواد کې دي او موږ سره مرستې ډېرې وکړلې زما د انګلیسي علاج مې وکړو او کور کې مې ټکه ټوکه مو واچولو او ځان مې پې دوی واخیستله مورجانې تا به هغه خپلو خپلوانو ته ویلی وې چې صحیح دی زه ځوانه یم زما انګور ځوانه دی خو پښتانه پیغله یو ځل واده کوي یو ځل چې د چا په نوم شي ژوند به یې هم هغې سره تېروي تر مرګه پورې بیا بل چا ته نه ګوري تا ورته ونه ویلو بچی دا خو چې چا تعلیم کړی قرآن پاک ویلي نو هغې له د دې خبرې احساس کېږي کوم سړی چې مطلب په کلي کې اوسي او دیکاني کوي هغې له د دې خبرې هېڅ احساس نه کېږي نه زموږ د دردونو دی له احساس کېږي نه زموږ د مجبوریانو دی له احساس شو نه دی له دا احساس شو دا د بچو سره ګرمې بخارۍ له ناست زما وړوکی ماشوم زوی وځي په ډیرانونو پلسټیکونه راټولوي موږ هغې سره وربلو او نه دی له دا احساس شو دا په دې خیمه کې دی دا یخ یخني ده او باد باران په دوی باندې راغلی دی دا خلکو خیمه د الله د نامې ورکړې پکې پراته دي هغو له دا احساس نشته نو زه به له د دې خبرې څه دغه ورکړم تسلي ورکړم هغې له بس زه لوی الله له پرېږدم خپل منځونه اودسونه کوم خپل خدای له سوال کوم بس خپل خدای له پرېږدم هغو په خپل احساس وشي او ښه یم دی وله چې مطلب موږ دې ښځې ځواني خاورې کړله او کېناسته خپل بچو سره د انګورې ځواني خاورې کړله او مطلب دوی ته موږ هر څه ویو دوی موږ له غږ نه کوي نو موږ یې تېرو الله به یې نه تېروي بچې د دوی خبرې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې نورجانه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې زه به خپله ځواني دغه زوی لپاره خاورې کومه د هغه لمسی لپاره خاورې کومه خو د چا په نوم به نه شمه دا به د الله یو امتحان وي په ما باندې او په سر سترګو دا امتحان ما ته قبوله ده قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې ما مخکې هم یادونه تاسې ته کړې وو چې دغه کورنۍ په خیمه کې ژوند تېروي که تاسې غواړئ چې دغه مورجانې سره دغه خوراکۍ سره او دغه واړه واړه ماشومانو سره نورې مرستې هم وکړئ خپلو مرستو ته ادامه ورکړئ نو تاسې کولی شئ چې د هیله خیره ټولنې په وایبر شمېرو باندې تاسې اړیکې ونیسئ زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېرې تاسې ته وایم چې 003 9 200 600 501 زموږ بله شمېره دی 003 9 28 19 545 قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه ګلالی ماشوم تاسې ولیده چې دا زموږ د هغه شهید زوی دی چې د پردیو د جنګ ښکار شو د پردیو د دښمنۍ ښکار شو او ګورئ څومره اوس هم په ژړا دی دا ستاسې لخوا هغه مسکا دی چې دغه ګلالی ماشوم په خوله نن دی ستاسې دغه مرستې دغه کورنۍ په هغه شونډو باندې مسکا راوسته
د دغې کورنۍ په هغه خزان ژوند کې بهار راوسته. تر پرونه پورې دغه کورنۍ سره هیڅ هم نه و، د خوراک لپاره، د اغوستو لپاره. خو نن ستاسې دوستانو په همکارۍ سره دغه کورنۍ هغه شپې او ورځې په مینه او محبت تېرېږي. بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې دغه کورنۍ یوازې مه پرېږدئ. دا وه د دغې ورور هغه مرستې چې د لندن څخه دغه کورنۍ سره ترسره کړی وم، چې دغه مورجانې ته مو وسپارلې او هغه خوراکي توکي مې هم ورته راوړې. تر بیا چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري بیا ستاسې د کورونو میلمه کېږو، تاسې په لوی او بخونکي رب سپارم. خدای دې وکړي چې د یخنۍ دغه شپې او ورځې د خپلو کورنیو سره خوشحاله او سوکاله تېر کړي. تر بیا د خدای پامان. نوې